نن د خپرونو په دوام د ښایسته جلال آباد ښار او بیا د بهسودو پلڅ څخه خپرونه لرو. دلته له هیوادوالو سره خبرې کوو. شاته بګراوند کې تاسې ګورئ دلته نو ګڼ شمېر هیوادوال بیا د ده دپاره راځي چې دلته هغه مازدیګری برنګین کړي. دا چا خبره چې یو خټکی هندوانه راوړو د اوبو کې کېدو یخ شي بس خم ورسره سات تېرې او دا اوبه خو همداسې یخې دي هندوانه خټکی چې پکې کېږدي لکه فریزر کې شي والا بس لکه کابل نه چې راوړي دلته چې راښکته شي لکه کابل ته چې راشي پاس چې وخېږي جلال آباد دي. خدایا د زړه حرم مې داسې بې امامه دی چې نه پکې لمونځ د مینې نه پکې اذان کېږي تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي. نو دا چې دا څومره موږ په افغانستان خاورو ته داخل شوي یوه شبکه هم پکې صحیح نه ده دا ټولې غلې دي دا پکې غلې دي بالکل غلې دي سر تر سره غلې دي او حکومت ته پکار ده جدي پاملرنه ورته وکړي. پیغام دا د ټولو وطندارانو ته اوس هم ډېر په پاکستان کې پاتې دي ټولو ته دا پیغام ضروره خپل وطن ته راسئ عزت کې ژوند وکئ او څومره پاکستاني عوام ملګري هم دي ټولو سره هم چې څومره کاروبار ده راکړه ورکړه هم ده داسې په اصولو سره خلاصه کړئ وطن ته راستانه سئ چې هغو سبا تاسو یوه افغاني په سر باندې ټول افغانیان یادېږي. سلامونه جوړ په خیر د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکلی هیله ده راته ټول په ښه یاست او د ژوند دغه شپې او ورځې به در باندې په ډېرې زیاتې خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. تاسې دپاره دوستانو نن د خپرونو په دوام د ښایسته جلال آباد ښار او بیا د بهسودو پلڅ څخه خپرونه لرو. دلته له هیوادوالو سره خبرې کوو. شاته بګراوند کې تاسې ګورئ دلته نو ګڼ شمېر هیوادوال بیا د ده دپاره راځي چې دلته هغه مازدیګری برنګین کړي. د دې ځای دا فضا بیخي خوندوره او بیخي بیوټیفول ده. د وطن په سینه دغه ښایسته او شنې اوبه را روانې او هیوادوال راځي په دغه شنو چمنونو کې بنډارونه کوي او دلته چې دی هغه څه خوري کوم چې د دوی خوښېږي. نو ورځو راسن دلته له خلکو سره خبرې کوو تاسې موږ سره مالتیا وکړئ موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ. جوړ په خیر درنو لیدونکو هیله ده راته ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل وطندار ولاړ دی او دا وطندار هم چې دی دلته مراجعه کړې ده. نو پښتو به ترې پښتو چې ملګرو سره راغلی دی که نه دلته یوازې ځان ته راغلی دی خبرې ورسره کوو. وطنداره ښه انشاءالله شکر دی الحمدلله خپله ښه مننه خیر وي صحت دې ښه دی الحمدلله شکر دی چارې ښې دي انشاءالله والا شکر دی بیا هم مصروفیتونو سره څنګه والا بس ښه دي تېرېږي شته دی که نه او مصروفیت لرم. نوم مبارک دې څه دی که درنو لیدونکو ته نوم واخلئ. محمد ایوب عظیم او بس فلحال همدې ننګرهار ښار کې کار کوو دغه ګرمۍ ټایم کې بس لږ راځو دغلته هواخوري کوو دا ځای لږ یخ دی. مازدیګری دلته له ملګرو سره تېری او بنډارونه کوي ملګري راځي او بنډار منډار وکړو بس یو چا خبره چې یو خټکی هندوانه راوړو د اوبو کې کېدو یخ شي بس خم ورسره سات تېرې او دا اوبه خو همداسې یخې دي هندوانه خټکی چې پکې کېږدي لکه فریزر کې شي والا بس لکه کابل نه چې راوړي دلته چې راښکته شي لکه کابل ته چې راشي پاس چې وخېږي جلال آباد دي ښه ډېره مننه تا وویل مصروفیات لرم بوختیا لرې
او مصروفیت لرم دکاندار یم خپله چې خرڅوي لباس فروشي دکان هم دی دا وخت دکان بندای کې بیا نور څوکرونه دي پکې ناس وي نور څو ګرونه مې پکې دي بس زه راځم همدغه یو ساعت دوه ساعت دپاره راځم دی ځم خاطر د مازدیګري ننداره دلته یعنې په ځان دې فرضیان کړي ده راځي حتما فرضیان کړی م نه ده خو بس کله کله را چکر کېږو اوس ځان ته راغلی که ملګري در سره شته دی ولا ملګري شته را سره ناست دي طبې ملګري دي که نه خوادي خوادي نو ولا بس د طبیعت ملګري چې دي نه یا خوا دې خوا سره څوک کښېني نه نو ډېر خلک چې دی هر چا ته د ملګري خطاب کوي دا کار څنګه ارځي ولا ملګرتیا کول اسانه دي خو بیا مخکې تللی ډېر سخت دي خدای دې خله را دا چې سړی د سیند غاړه کې ناست نو طبعا شعر ټپه حتما به دغه شیان هم د سړي هغه ذهن ته راځي څه در سره شته دی که نه ولا بس سره کوشش به وکړو خپل شته دی یو څه خو ورته ووایو مهرباني څه به راته وایي بخیر سره وای زما نزان خوږ دی زما داسې ګمان کېږي وای تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي وای زما نزان ورک دی زما داسې ګمان کېږي تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي ډېر ښایسته خدایه د زړه حرم مې داسې بې امامه دی چې خدایه د زړه حرم مې داسې بې امامه دی چې نه پکې لمونځ د مینې نه پکې اذان کېږي تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي ما ته د هر چا زړه کې خپل اهمیت ښه معلوم دی ما ته د هر چا زړه کې خپل اهمیت ښه معلوم دی نه مې ګیله د چا نه او نه پکې خفګان کېږي تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي یا زما نزان ورک دی زما داسې ګمان کېږي تاسو لږ چپ شئ که پیدا شما اعلان کېږي بس ټولو اورېدونکو ته او ملګرو ته دې ډالۍ وي وروره ډېره مننه خیر وسي په ویاړې ښې چکچکې کور ودان خیر وسي ډیرو درنو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست څنګ ته مې دلته یو بل وطندار هم ناست دی او دا وطندار چې دی فکر کوم د ملګرو دوستانو سره دلته راغلی دی خبرې ورسره کوو تاسې موږ سره ملتیا وکئ مشره ښه انشاءالله الحمدلله تاسو ښه وئ ډېره مننه صحت ښه دی چارې ښې دي شکر ده الحمدلله الله احسان ده لوی مننه کور ودان نوم مبارک څه دی درنو لیدونکو ته که نوم واخلئ نوم مې عزیز خان ده او د سروبي ولسوالۍ د کابل ولایت اوسېدونکی یم ښایسته کابل جان ښایسته کابل جان یخ کابل جان ګران کابل جان د کابل جان او بیا د سروبي اوسېدونکی سروبي کې هملته اوسېږي که دلته جلال آباد نه فلحال جلال آباد کې څومره وخت کېږي چې همدلته اوسېږئ فلحال خو 15 ورځې کېږي کم نه سم مخکې چېرته وئ مخکې پاکستان کې وو پاکستان نه راغلي یاستئ بالکل پاکستان څومره وخت دلته پاکستان کې تېر کړ پاکستان کې هم پیدایش هم هلته پاکستان کې وو او ډېر عمر هم تېر کړ مشرانو په خبره باندې خو 15 څلوېښت کاله سو خو موږ به دا 10 کاله پکې تېر شوي یو 10 کاله د ده نه مخکې خپل وطن ته راغلی وې کله او راغلی وم 3 نیم کاله مې پکې تېر کړي دي ښه ښایسته وطن ده ګل وطن ده او ډېر خلک دي ټلیفونونه مې هلته به یې کول ډېر داسې عقب جو خبرې به کولې چې یاره وطن کې چې شی نشته ده او وطن بالکل بېروزګاري ده الحمدلله هر څه پکې شته
خو سته زړه کې په کور پروت خو هیڅ هم نه ملاویږي هیڅ هم نشته بالکل. دوی 10 بجې له خوبه راجګ سي مونځ او داسې نه وي فریادونه کوي وطن ګران ده نو حقیقت ده بیا وران ده نو چې ته بالمازه ګرځې معنا کته په ځان روانه خوران ده او کته په ځان جوړ ده. ډېر خلک داسې وطنداران دي موږ ګورو الحمدلله ښه ښایسته کاروبار یې برابر ده ښه خوشحال دي هماغه خپل رزق مزدوري وکړي خپل کور ته لاړ سي نو دا موږ غوندې چې لاړ سو بس 10 بجې له خوبه راویستل د چکر ته راسو نو موږ به څه مزدوري وکړو خو له دې بعد به انشاءالله ورته سوچ کوم خلک نوي راغلي وو که نه کاروبار ته هم هغه نه ده کړی نو جلدي نه کوو پې خوشحاله شي مننه. پاکستان کې مو کار روزګار چې ولته هو هلته موبایل و کاروبار و دلته اوس پلان چې شته دی کنه لا پلان نشته ده خو اراده هم نه د خپل کاروبار ته بیرته ده پلان شته دی په خیر سره او پلان شته انشاءالله پلان شته نږدې وخت کې مو ته پلان برابر کړی کوو به او زړه به نه پرېږدي همیشه چې کاروبار کې یو ځای کې اوسېږي زړه به کې زړه داسې ونه که بیا ته کاروبار هم نشي کوی ژوند هم نشي کوی او نه یاري دوستي کوی شي نو همیشه به په یو کار باندې چې ورځې ښه ډاډه به پرې ورځې او همیشه چې کوم کار ته دې مې اراده کې بس خپل 15 وخت مونځ الله یادوي انشاءالله ناکامي پکې نشته همداسې ده. ډېره مننه. رښتیا راته وایي خپل وطن څومره خوږ دی؟ ډېر خوږ ده حد لري که نه لري؟ په دا ټول جهان یې نه ورکوم په پاریس او په لندن او په یو جیب نه ورکوم وطن خپل وطن ده ګل وطن ده هېچا خو غږ نشته در باندې خپل ځمکه ده خپل وطن ده خپل اختیار ده هر څه دی خپل دي. ها معنا پاکستان کې کته دغه ملګرو دوستانو سره چیرته بتللې یا به چیرته ناس وي حتما به دا ډار به د سره چې ولا پولیس رانه شي څوک مې ونی نیسي یا زندان یا جیل د مې ونیسي مخکې خو نه خو د نږدې حالاتو کې دا شی وو او مخکې دا کیسې نه وي ښه ژوند ولتم او منګ عوام نم ډیر زیات خوشاله یو ډیر ښایسته عوام دا ډیر ګل غوندې وخت هم سره تیر کړی نو اخري وخت کې داسې یو وخت راغی چې هغه وخت کې سختي ډیره زیاته شوه نیول سول او هر سړی که هغه وړکی و ځوان و سپین ږیری و نو دوی مجبور وو پاس نه پې دوی به اډر و چې یاره دا کسان لرې کول دي نو بیا هم کور ودان ډېره موږ سره ګزاره وکړه خاص کر په کې پي کې پښتونخوا کې ګزاره ډېره وکړه پنجاب علاقو کې چې کوم زیاتی وکړه هغومره زیاتی په کې پي کې ونه سو مننه خوشحاله شي. زیاتره هیوادوال ګورو پاکستان نه چې راغلي دي اوس په دغه تازه کډوالی کې هغوی دلته هغه د انټرنیټ څخه شکایت کوي وایي دلته انټرنیټ قیمت دی رښتیا ده که څنګه؟ انټرنیټ خو ډېر زیات قیمت ده حقیقت باندې وایي چې دا کوم انټرنیټ چې موږ دلته پال کړی ده د هغه جي په نسبت باندې خو زیاتره د وطنداران وایي چې تاسو د هغه جي حساب ورته کوئ که نه نو په حقیقت دا اوس ما خپله نیټ پال کړی ده په 3.5 روپۍ د پاکستان په حساب باندې نو دا که ته هغه جي په حساب باندې موږ په 300 روپۍ فالو نو دا سوچ زیاتی ده ظلم ده معنا دلته اوس چې دی تا چې کوم انټرنیټ فعاله کړی هغه په 3.5 کلداري تقریبا شاوخوا کېږي همدغه انټرنیټ چې تا اوس دلته فعال کړی هغه دلته په 3.5 کلداري کېده بالکل همدا شی و هلته په 3.5 460 روپۍ باندې به دې هغه ولګو پیکیج پوره کار به دې پکې ده دلته 3.5 کم 200 روپۍ باندې وای دا 80 روپۍ وای هغه ته ځي حکومت ته نو حکومت ته پکاره چې په ادارې جدي په کارونو باندې هغه کوي نو باید په دې باندې هم ډېر زیات وکړي نو حکومت ته پکار ده چې عوام ته سہولت ورکړي دا داسې یو شی ده دا ګوره ډېر د حاجت شی ده دا ضرورت شی دا به استعمال چې ته کوې چې څومره هم کوي څوک کوم انسان هم کوي نو هغه ضرورت دپاره استعمالوي چې اوس پیسې خو څوک په زول ځای نه غورځوي خو دې دپاره یې کوي چې یاره ورور مې تره مې بهر دي یا ملکونو کې هغو سره غواړي چې خبرې وکړي نو دا چې دا څومره موږ په افغانستان خاورو ته داخل سوي یو یوه شبکه هم پکې صحیح نه ده دا ټول یې غلي دي او دا پکې غلي دي بالکل غلي دي سر تر سره غلي دي او حکومت ته پکار ده جدي پاملرنه ورته وکړي او داسې راونیسي سمې راونیسي او داسې سمې راونیسي ځکه انټرنیټ خو دومره ګران نه ده معنا حساب کتاب باید ورسره حکومت وکړي داسې حساب ورسره وکړي چې محکمې ته کش کړي یو راونیسي وروره جانه په ګوته د شبکو رئیس راونیسي او د کده محکمې ته کش کړي لکه څنګه چې د دکانداران غریبان رانیولي پرون پولي چرخي ته لاړم چې موږ دلته کې موږ غوندې کډوالي حساب وو د دکانداران لګاو شیټرې ماتولې دوکانونه د چې ښایسته ښایسته مارکیټونو بلډینګونه یې غورځول ولې وایي د باندې سړک تېرېږي او حکومت 3 ورځې ټیم راکړی نو 3 ورځې دې شبکو والا ته هم ورکوي تاسو که نه و 3 ورځې ورکړي 3 ورځې پوره معلومات نه کېږي او همدا په فیسبوک چلیږي شبکې غلي دي شبکې غلي دي تاسو پسې ورسې راوینئ دا غله خو زندان ته ځي تاسو ولې نه نیسئ چې دا ټول عوام لګیا ده چې دا غلي دي او تاسو شرعي حکومت ده دا تاسو جوړ کړی ده نو همدا غله خو په شریعت کې بندیخانه غواړي
باید تاسو یې بندیخانې ته واچوئ دا ونیسئ او که موږ پکې ضرورت یې موږ هم در سره ولاړ یو ډېره مننه اصلي دی ورته ډېر زیات ډک دی صحیح مې ورته ډک ده ولې ډېر چې بېروزګار هم سي او انټرنیټ هم انټرنیټ دی مګر او بیا هغه انټرنیټ ته کار هم نه کوي ویپین ورته آن کړه بیا هغه ویپین ته 3 غنټې سوچ کې ته ودرې راتاویږي بیا یو نیم جي کې سیګنل هم پکې وغورځېږي نو الله دې دا یو څو کارونه دي د زموږ ملک کې کمزورتیا ده ان شاء الله وخت سره به دا هم الله ښه کړي حکومت ښه حکومت روان ده حکومتداري او یو شي باندې چې جدي هغوی دوی امر وکړي بیا هغه شی خامخا دوی تطبیق کوي نو وبه شي دا دومره کارونه وسو دا به مو سي خو بیړه نه ده پکار له تا هم ډېره زیاته مننه کوردان وروستیو کې څه وینا پیغام د سره دا به هم در څخه واورو پیغام دا د ټولو وطندارانو ته اوس هم ډېر په پاکستان کې پاتې دي ټولو ته دا پیغام ضروره خپل وطن ته راسئ عزت کې ژوند وکړئ او څومره پاکستاني عوام ملګري هم دي ټولو سره هم چې څومره کاروبار ده راکړه ورکړه هم ده داسې په اصولو سره خلاصه کې وطن ته راستانه سئ چې هغو سبا تاسو یوه افغاني په سر باندې ټول افغانان یادېږي چې هغه ووایي چې پلانی افغاني ما سره کاته وه ما نه یې ویوړله دا ډېر غټ بېغیرتوب ده ښه په نره ورسئ ورته زه دومره یقیني یم که ته په نره ورغلې ته کېدی شي ماف یم کي که در سره نه ورته کښېنه ورته یاره ما سره نشته زړه به درنه خوشحال سي یاره د ما تر هغه سړي سره نشته ښه په اصولو باندې په افغانیت باندې راسئ خپل وطن ته راسئ ګل وطن ده هر څه پکې ډېر دي چا خبرو ته سوچ او فکر مه کوئ دا خو چې ته یو عام سړي سره کښېنې هغه تا ته داسې یو خبرې زړه ته در واچي هغه خبرې ټولې فضول دي راسې ته همت وکړه خواري وکړه موږ چې سر کې پاکستان ته لاړلو موږ سر نه باچیان نه وو رو 30 کاله بعد موږ لږ لږ په خپو ودرېدلو 30 کاله بعد دوی چې دلته راشي سیاله بس لکسس موټر او بنګلي او زر ته زر زخان سم دې باندې نه کېږي محنت وکړه خواري وکړه دلته چې څومره خلکو کاروبار کړی دوی پاتې نه دي پیدا کړي دوی محنت کړی خپله خواري یې کړې ده خپل څومره تکلیفونه دوی په ځان تېر کړي بیا هغې نه بعد دوی یو مقام ته رسېدلي داسې نه چې په ډاري ګراس او ته خوب کوه او 10 بجې راجګېږه ولا کار نشته نشته خود نشته خوب کوه که نه نو زه ټولو ته دا پیغام لرم راسئ خپل وطن ته په عزت کې راسئ خپل عزتداره وطن هم ده هېڅ چا سره څه نه زیاتی شته حکومت ده ښه ښایسته حکومت ده امن شته څه وخت وغواړئ تاسو خپل وطن کې ګرځېدی شئ دا ډار در سره نشته خدای مکه دومره جدي په راپور یې شیر کړی ده دومره جدي همدې پاکستان د سامانونه به هم ضبط کېږي فامیل به بندیخانو ته ځي نو سبا تا سامان ضبط کېږي غریب سړی هېڅ څه درسره نشته یوه شړۍ کمبله سره د اغوستو هغه هم د نه ځي عزت دې هم خرابېږي راواوړئ یا عزت کې پرېږدي نه دوی به دا سوچ کوي چې موږ ته نیشنالټي جوړوي خدای راستي که دې په یوه جي کې هم پرېږدي همداسې ده له تا مننه کوو خیر وي خوشحاله شکور ده مننه تاسو نه هم ډېره مننه دغسې لږ پیغامونه خلکو څومره هم کوی شئ شیر کوئ چې هلته هغه وطنداران ګوري او هغوی ووایي چې یاره واقعي وطن شته خلک شته ژوند شته هر یو شی لري نو دا نیګیټیو شیان مه شیر کوئ دا فضول دي په فیسبوک باندې او تاسو نه ډېره مننه الله هم ژوندي او کامیاب لره خیر اوسئ لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه بیا څنګ ته مې دلته یو بل کاکا ناست دی ده سره به هم وغږېږو خبرې به ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام ښه انشاءالله صحت ښه دی شکر دی الحمدلله خیر وي ډېره زیاته مننه نوم مبارک څه دی اسدالله نامه مې ده خوږیاڼو اوسېدونکی یم خوږیاڼو ولسوالۍ او اوس کډوال راغلی یم دلته کې خوشکمبد کې اوسېږم اوس جلاباد خوشکمبد جلاباد خوشکمبد کې کوم ځای نه راغلی یاستئ پاکستان نه پاکستان نه کوواډ نه راغلی یم څومره وخت کېږي چې دلته اوس راغلی اوس د یوه نیمه میاشت کېږي راغلی یم هلته پاکستان کې څومره وخت تېر کړ پاکستان کې مې 48 کاله تېر کړه پیدایش په دې معامل ته شوی ما هلته هم پیدایش شوی څومره خپه پاکستان پسې چې اوس دلته راغلی خپه یار دوست مو ډېر و ورپسې خپه و ډېر دلته به یاران دوستان هم نه څنګه دلته خو یا نشته اوس بېدن آباد پیدا کوو خپل خپلوان څه دی که نه خپل خپلوان ډېر دي تګ راتګ ورسره څنګه دی
تګ راتګ کوو که انشاءالله. هغلته بوختیا مصروفیت پاکستان کې چې و که نه څه مو کول هلته دوکانداري مو کوله خوراک فروشي وه که چې هغه رختو دوکان و. اوس دلته چې سیستم دې ځان ته برابر کړی دی که نه دی کړی دلته کور جوړو له کور کار مصروفیت ته نیت شته دی یعنې انشاءالله. رښتیا به راته وایي انشاءالله. داسې کوم ملګري دي پاکستان کې درنه پاتې شوي دي چې اوس کله کله داسې د شپې ورپسې هغه سترګو نه دي اوښکې توی شي اوس هم سره رابطه کوو وټساپ باندې خبرې کوو کله سلام دعا سره کوو اوس هم. هغوی هم د همدغه وطن اوسېدونکي دي که نه د پاکستان دي پاکستان والا دي پېښوریان دي پېښور کوټ والا دي. پاکستان څومره خوږ هېواد دی بس ښه دی ښه وخت مو تېر کړی دی. غریب سړي وخت پکې تېرېږي ښه و څومره په خلکو باندې هلته ګران وي بس ډېر ګران و. ښه خوشحاله شي ډېره مننه دا ملګري دوستان تاسو سره راغلي دي دا ما سره راغلي دا ډاش و دا ټول دي دا مې خورې دی هغه مې ورور دی دا هغه مې خپل دی دا ټول مې هغه دي. خرچه به کوې که نه پې وصل خیر ومې کړه هندواڼه مې ورباندې خوړله دا یو ملګري خو دې ویل هندواڼه ارزان د 40 افغانۍ منده وي دا نه منو بس 80 روپۍ هندواڼه مو ورته راوسته غټه هغه مو وخوړله ساعت یې تېر شو نو ساعت یې تېر شو دا ښایسته اوبه چې روانې دي او څنګ ته یې ناست یې څومره دغې فضا نه خوند اخلي دا مهال خوند کوي ولا ښایسته یخ هوا هم چلیږي او سینه هم بهیږي ډېر خوند کوي مازدیګري ټیم خو یا ډېر خوند کوي. له تا مننه خوشحاله شي کور ودان خوشحاله اوسئ خیر اوسئ. درنو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه یاست دلته څنګ ته نو څو تنه کاري صاحبان ولاړ دي او دویم چې دی دلته هغه تشریف راوړی دی دلته مراجعه کړې ده او غواړي چې دلته هغه له مازدیګري څخه خوند واخلي خبرې ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة ښه انشاءالله صحت ښه دی. الله چې تاسو څنګه یاست؟ مدیر نیولانه ښه دی. خیر کور ودان نوم مبارک څه دی؟ نوم مې واحد الله دی. د کوم ځای بخیر سره؟ د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د مامون د کلي اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه فکر کوم شینوار یې. شینواری یم بالکل. مخکې اچین او سپین غر یو ولسوالۍ. اوس په دې امارت کې سپین غر بېله ولسوالۍ ده او اچین بېله ولسوالۍ ده. اوس جدا اوس اچین کې د سپین غر زه اوس د سپین غر یم او سپین غر کې بیا د مامون دی. اچین در باندې ډېر ګران دی که سپین غر؟ اوس خو سپین غر را باندې ډېر ګران دی ځکه چې هلته اوسېږو او هملته مو ژوند او شپې ورځې دي. اوس فعلا دلته اوسېږئ که هملته سپین غر کې اوسېږئ؟ خپل ځای کې یو خپل کلي کې یو هملته یو مخکې به جنګونه ختم شو بس اوس خپل ځای له تللي وو. دلته ښار کې بوختیا مصروفیت شته دی که څنګه؟ نه دلته په مدرسه کې صرف درسونه وایي سبقونه وایي بخیر او سبقونه غټ ډالمان شي بخیر انشاءالله انشاءالله د خدای ملګرو تعارف به مو کې کنه دوی څه نمونه دي بخیر؟ د ده کاري صاحب زرقاوي نوم دی دا موږ سره په اوومه درجه کې دی. دغه عبدالحق نوم دی دا په 5مه درجه کې دی او زاهد نوم دی هغه موږ سره په 4مه درجه کې 4مه درجه کې دی. دوی هم درسونه وایي او دو ټول درسونه دی وایي موږ ستا همصنفین دي نو؟ دا همداسې دي. رښتیا به راته وایي کوم یو در باندې ډېر زیات ګران دی؟ رحمان ګران خو دا کس دی چې دا مجاهد هم دی او هم درسونه وایي هغه هم دی ماما غوندې هم کېږي ټول رحمان ګران دي مړه یو مدرسه کې سره اوسېږي لږه ورونه. د ملګرو کې هغه ملګری انسان باندې ډېر زیات ګران دي که نه چې خرچې پې کوي نو خرچې هم در باندې کوي که نه؟ ویل نه مړه خو بس طالبې خو دغه ژوند دی چې غریبۍ ژوند دي خو بس چا سره څه شي بس خرچې ټول سره کوو انشاءالله مصرف کوو چې بس همداسې خوښ خوشحال لره د بېسودو پله دغه مازدیګری یقینا ډېر زیات خوندور دی سیند غاړه ده ګڼ شمېر هېوادوال مو ګورو چې دلته راځي تاسې مر مازدیګر دلته راځئ که نه یوازې نن مو لار راغلته کړې ده؟ نه دا کله کله کې مازدیګر کې موږ خو مدرسې نه بل ټیم پرېږدیم نه مازدیګر جمع 5 بجې وشغې نه وروسته بیا راوځو کله دلته راشو کله هملته بس پارک کې ناست یو بس کله دا منډیوالان راشي ځینې لامبي بس چکر راووې بس موږ هم دلته سره راشو ناست یو څه ګپ شپ ولې ډېر خلک دلته ګورو وطنداران ګورو چا ځان سره هغه تازه میوې د وطن ګیلاسونه همدارنګه هندواڼې خټکي راغېستې دلته یې خوري نوشجان کوي څه مو راوړي دي که نه پلان دی چې اوس یې بخیر سره راوړو؟ یاره اوسه پورې خو څه نه دي هغسې خو دې نه وروسته هم پلان دی چې هندواڼې به راخلو په شریکه به یې خورو ګپ شپ به سره ولو همدغسې ماښام یې کېږي بیا د مدرسې ته ستنېږئ چې ماښام اذان کېږي چې بېرته موږ رسېدلي هغې نه وروسته بیا نه پرېږدو. ډېره مننه وروستیو کې څه وینا پیغام د سړی مهرباني ټولو هېوادوالو ته او ټولو ځوانانو او مشرانو او کشرانو ته زما دا پیغام دی
چې دلته کې دا اوبه ډېرې زیاتې دي دلته کې دا ځینې ماشومان هم راځي بل پرون هم یو څو کسان هلته ډوب کړي مو نو بیا ډېره سخته نو زما د ټولو کورنیو مشرانو څخه دا هیله ده چې ماشومان خو اول راپرېږدی خو چېرته بیا راپرېږدی نو خپله ورسره راځئ او دلته ورته کښېنئ چې کله یې ولمبله بس بېرته ورسره خپله لاړ شئ نو د ټولو هېوادوالو ته زما دا پیغام دی ډېره مننه کوم خیر وي خوشحاله شو مخه ښه شه درنو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست شاته بګراونډ کې تاسې ګورئ دغه کوچني کوچني ماشومانان دي او دوی چې دا دلته راځي په سیند کې لامبوګانې کوي نو زما چې دا هیله د دوی دغه والدیانو څخه ده د کورنیو څخه ده چې خدای او قرآن ته وګورئ خدای او رسول ته وګورئ ولې داسې کارونه کوئ چې سبا بیا هم تاسې پرې خفه استئ هم چې د خپل دوستان او ملګري انډیوالان هم ځان سره خفه کوئ دلته موږ ګورو شاته بګراونډ کې ښکاره کېږي واړه واړه ماشومانان دي څوک 6 کاله عمر لري څوک 2 کاله څوک 8 کاله عمر لري 6 کلن 2 کلن 8 کلن ماشوم ته څه ضرورت دی چې راشي او په سیند کې دلته لامبا وکړي حتما دا اجازه به پلار ورکوي دا اجازه به ورته مور ورکوي نو که زما منئ او غواړئ چې پس ورځې ونه ځورېږئ ونه دردېږئ خپل بچیان سیندونو ته مه رالېږئ ګرمي نه وژني خو دا د سیند خطرناکې اوبه یې وژني دا برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو د جلال آباد ښار بهسودو پله ترڅنګ برابره کړې او تاسو ته مو جوړه کړې وه تاسو موږ سره دا خبرونه له پیل نه تر پایه ولیدله او وکتله نو که تاسو غواړئ جلال آباد ښار کې د سیاحت لپاره او همدارنګه د مازدیګري لپاره یو ښه او ښایسته او جذاب ځای پیدا کړئ نو پل بهسود او د سیند دې غاړې ته راتللی شئ شاته بګراونډ کې ښکاره کېږي ډېر شمېر خلک او هېوادوال دلته د جلال آباد ښار اوسېدونکي هغه د مازدیګري لپاره دلته راځي او دلته د خپلو دوستانو سره مازدیګرۍ تېروي او دلته هغه د وطن له دې ښایسته او خوږو او یخو اوبو څخه نندارې ترسره کوي یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونې کې موږ ستاسې ملتیا کوو موږ ته اجازه راکوئ د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله